د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ په صنعتي بغلان سیمه کې یوازینۍ د لبنیاتو فابریکه له تیرو 10 کلونو راهیسې لا هم د وخت د هر تړاک پر وړاندې مقاومت کړی او دغه فابریکه فعاله پاتې. په دې فابریکه کې تر اوسه پورې د ټول بغلان ولایت لپاره چکه، مستې، پنیر او ځینې نور لبني توکي دا فابریکه د ټول ولایت لپاره تولیدوي. د دې فابریکې کارکوونکي وایي چې تر دې دمه پورې روانو جګړو او روانو تاوتریخوالو ورباندې سوری نه ده غوړولی تر څو دوی تولیدات راکم شي. والا فعلا ما در خود ولایت هستیم. قبلا کابل بوده که پنیر و چیزا اونجا روی میکردیم. فعلا حالا فقط بر خود ولایت بغلان است، چون مشکلاتی که داریم نمیشه در ولایت‌های دیگه که انشاءالله بخیر باز در آینده بخیر کوشش میکنیم که در ولایت‌های دیگه هم تصمیم شه داریم بخیر. یکی ما یک کمی مشکلات شیر داریم فعلا. بعد تو وقت میشه ما در حمل و بهار و مثال در وقتا ما شیر ما زیادتر میباشه، ولی در زمستان که میشه من تقریبا شیر ما کم میباشه. به دلیل است که ما نمیتونیم رسیدگی کرده بر ولایت‌های دیگه که بخوایم روی کنیم. به خاطر د دې فابریکې فني کارکوونکي وایي چې دوی په لوړ کیفیت د بغلان لپاره د اړتیا وړ مستې، تروې، قیماق، چکه او پنیر تولیدوي، خو له حکومته غواړي چې د بهرنیو لبنیاتو راواردول دې هیواد ته بند کړي څو د دوی تولیدات بازار پیدا کړي او خلک له وطني تولیداتو ګټه پورته کړي. فني کارکوونکي د نورو هیوادونو له لبنیاتو د بغلان د لبنیاتو کیفیت پورته بولي او ټینګار کوي چې خلک باید د بهرنیو تولیداتو پر ځای له افغاني تولیداتو ګټه پورته کړي. اینجا ماست میشه، قیماق میشه، مسکن میشه، چکه میشه، این چیزا میشه، پنیر میشه. مثلا از خود افغانستان که تولید میشه، یا علایده خود افغانستان خودش تولید شده، نه که از خارج بیاید در این افغانستان چی شود. از خود افغانستان شده، خود افغانستان مصرف شود. چون برای ما جای افتخار است که لبنیات وطن ما با کیفیت‌ترین لبنیات در سطح جهان است. اولا پنیری که ما تولید میکنیم فکر نمیکنم که در بسیاری جای تولید شود، چون از کیفیت بسیار خوب بالاست. حتی ماست ما، قیماق ما به نرم استاندارد ما تولید میکنیم. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې وړاندې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم لبنیات تولید کول، خو په دې وروستیو کې د شیدو کمښت او د امنیتي وضعیت خرابوالی د تولید پر کمیت اغیزه کړې او نشي کولی چې د بغلان، سربیر او نورو ولایتونو لپاره هم لبنیات تولید کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.